ملا کې لوړ برجونه مه جوړوه ځان ته سړک ځان ته ښوونځی جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا ملا کې لوړ برجونه مه جوړوه ځان ته سړک ځان ته ښوونځی جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا نعم کلمان خوندور کلمان اصل کلمان سلام علیکم وعلیکم السلام کومه جیو نامیان سیګریټ پر سره شته یا وروره سیګریټ مې اوس پرېښي دي اوس کلمان خرڅوم یو قطۍ سیګریټ مې پکار دي د قلم سره زه شوق نه لرم یا وروره سیګریټ زه نه لرم د تورش رنگ د ټول جهان پیژني ولې د خپل ځان پیژندلی نه دی کایلم پوهه دې تلل غواړې خټ پستنا کې سوری جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای تی سیګریټ راکړه سر مو درد ولا سیګریټ خو نه لرم اشنا اوس کلمان خرڅوم او کلم یوازې څه معنا لري سیګریټ خو دې په څنګ کې خوري شوی ګوره وروره څه چې وځان ته خوښه هغه یو بل مسلمان ته هم خوښوه سیګریټ هیڅ معنا نه لري قلم ډېر ارزښت پر لري وروره بس رواني مې نصیحت هم بس تر رواني ته نصیحت کوي که سیګریټ لرې راکړه که نه یې واسه وخت درنه تېر دی خو تېر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکه وخت درنه تېر دی خو تېر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکه ورته په مینه څو خبرې وکړه هرې پوښتنې ته یې ځواب ورکه له دې ښایسته له دې نازک ګلاب نه ښکلی انسان ښکلی سړی جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا شیرزاده دا د سرو لالونو وطن له جنګه ستړی خوشحالي غواړي شیرزاده دا د سرو لالونو وطن له جنګه ستړی خوشحالي غواړي پټ ښایستونه یې ښکاره ښکاره کړه راکه یو څلور پنځه نیم کلمان را کابل ورځ ولاړم د یو بل دوکانه سره کلمان راواخیستل هغه یې نه خوښول زما زوی ول دا د کار نه دي ستا ښه کلمان دي ستا دې د واسې چې دا کار دې شروع کړی دي ته د وطن سره مینه لرې حاجي صاحب در مخه مې سیګریټ خرڅوله اوس مې دا کلمان شروع کړي دي او دا سیګریټو د اور لمبه در سره زما در کوره پورې راورسېدل آفرین دا دې ښه کار شروع کړی دی چې دا د کلمانو کار کوې لکه وایه سیګریټ سیګریټ شیان دا ګرده کشران پخته کېږي ګرده عملیان کېږي دا کیسې ګور ودان حاجي صاحب خدای په امان